بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت ما همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، دا وظیفه یوه ډیره لویه، عظیم الشانه او پاورفل وظیفه ده. دا د محبت دپاره یوه خاص وظیفه ده، ډیر یو خاص عمل دی. زما عزتمندو، د هر انسان خامخا د چا سره محبت وي. یو هلک ته ناواده کړی دی یا یو جینۍ ده ناواده کړی ده، نو داسې کیدی نشي بلکې خامخا به چا سره محبت وي. او بیا زما عزتمندو، په دې محبت کې مختلف قسمونه دي. د بعضې محبت ډیر وي، د بعضې محبت لږ وي، او د بعضې خلکو اسې په زړه کې چا سره محبت وي او طبعي طور یو بني آدم خوښ وي. اوس زما عزتمندو، ها خلکان او هغه جنکې چې د هغوی لا واده نه وي شوي، نو دا وظیفه د هغوی دپاره ډیره زیاته فایده ورکوونکې ده. انشاءالله تعالی خپل پارټنر به ورته په حلال نکاح باندې الله جل شانه ملو کی او واده به یې وشي. زما عزتمندو، محبت د هر انسان په زړه کې وي، لہذا دې ته بد قتل او سپک قتل دا ښه خبره نه ده. خو لیکن زما عزتمندو، اکثر مور او پلار داسې وي چې د خپلو بچو زندگی تباه کړي. ډیر مور او پلار زما عزتمندو داسې وي چې خپلو بچو پسې خیال نه کوي. کالکان وي که جنکۍ وي، نو هغې پسې خیال نه کوي. کله چې د هغې نه غلطي وشي، د هغې نه بدکاري وشي یا چرته کې بدنام شي، نو دا مور او پلار بیا ولګي یا دغه روڼی ولګي، نو دغه جنۍ هغه بیا ووجني او مړی کړي. نو زما عزتمندو، دې کې د بچو څه غلطي نشته، بلکې وجل د دې پلار پکار دی او د دې روڼی وجل پکار دی. داسې مور او پلار ته روڼو خویندو ته پکار دی چې خپل ځانونه دې مړه کړي، خو دی ته دې څه نه وایي. او بعضې مور او پلار زما عزتمندو داسې ظالمانی چې داسې یو ځای کې د خپلو اولاد کالکان وي که جنکۍ، د هغوی رشتې وکړي چې ژوند ول جهنم وګرځوي. نو داسې ظالمان والدین هم شته دی. خو زما عزتمندو، ټوله غلطي مور او پلار هم نه ده. بعضې اولاد هم داسې وي چې غلط کارونه کوي او ناجایز قدمونه پورته کوي چې هغوی په دې سره د خپلو والدینو سترګې ښکته کړي او ذلیل او خوارې کړي او د خپلو والدینو سترګې په معاشره کې ښکته کړي. نو زما عزتمندو، هم د دې په وجه باندې زمونږ د معاشره تباه ده. د مور او پلار د طرف نه هم تباه ده، د رونو د طرف نه هم تباه ده، دغه رنګې د اولاد د طرف نه هم تباه ده. بل دا زما عزتمندو چې کوم مور او پلار د یو هلک یا د یو جینۍ په یو ځای کې په زور سره رشته کوي، نو دغه رشته نه کیږي او د دوی دا نکاح نه کیږي. لہذا مور او پلار ته پکار دی چې د ظلم او زیاتی نه دی واپسی راشي او خپلو بچو سره د ظلم بس کی. لہذا زما عزتمندو، که چېرې ستاسو مور او پلار ظالمان وي، نو بیا هم تاسو دا وظیفه وکړئ. انشاءالله تعالی من پسند ځای کې، بهترین ځای کې به الله جل شانه تاسو ته رشته در نصیب کی. او که چېرې مور او پلار مو ظالمان نه وي، نو بیا هم تاسو دا عمل کولی شئ. انشاءالله تعالی تاسو ته په هغه ځای کې چې کوم ځای کې تاسو غواړئ، الله جل شانه به تاسو ته په حلال نکاح باندې دغه رشته درکړي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني
دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې ولا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړې ده. زما عزتمندو زما د حوصله افزای دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان نور ښکلي الفاظ تاسو منشن کوي ولیکئ. دې لپاره چې مال حوصله افزای ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو دا د سورت اخلاص یو پاورفل مجرب ترین عمل دی. دا یو خاص عمل دی د محبت لپاره. که د چا په زړه کې محبت وي او دغه محبت په رشته کې بدلول غواړي او په هغې کې کامیابی غواړي نو دا عمل دی ضرور وکړي. بل دا د زما عزتمندو د دې لپاره څه خاص ورځ مقرر نشته، بس په کومه ورځ باندې تاسو دا عمل کول غواړئ نو کولی شئ. زما عزتمندو دا یو خبره یاد ساتئ چې د دې لپاره دوه ټیمونه ډېر خاص ټیمونه دي. یو د سهار مونځ نه پس او دویم د ماسخوتن مونځ نه پس. چې څه ټیم هم تاسو وزګار شئ د دواړو ټیمونو کې نو دا عمل او دا وظیفه تاسو کولی شئ. زما عزتمندو ترتیب او طریقې کار د دې وظیفې د دې عمل دا دی چې چا سره به خبرې اترې به نه کوئ او د وظیفې په دوران کې به د خپل محبوب چې کوم شکل او صورت دی هغه به تاسو په ذهن کې په تصور کې به ساتئ. ستاسو چې کوم ذهن دی په هغې کې به د محبوب چې ستاسو څوک خوښ دی هغه نوم د هغه شکل هغه به په ذهن کې موجود ساتئ چې ستاسو په ذهن کې تصور کې داسې حاضر وي چې گویا ته هغه ته ګورئ. زما عزتمندو دې ترتیب سره به تاسو د وظیفه و مکمل کړئ. د ټولو نه مخکې 11 مرتبه 11 پیرې به تاسو درود شریف ولولئ او بیا به زما عزتمندو قل هو الله احد چې سورة الاخلاص ورته ویل کېږي 121 مرتبه 121 پیرې به تاسو دا ولولئ. په آخره کې به 11 پیرې درود شریف ولولئ. بیا به زما عزتمندو د دعا دپاره لاس پورته کړئ. انتهایی توجه او عاجزۍ سره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ ځکه چې د الله جل شانه رحمت اوس تاسو طرف ته متوجه شوی دی. دعا به وغواړئ چې الله تعالی زم ستا بنده یم او چې چا سره محبت کوم هغه هم ستا بنده دی. یا الله تعالی زما زړه او د هغه زړه یا د هغې زړه د ستا په اختیار کې دی. یا الله تعالی زما په زړه کې چې د ده دپاره یا د دې دپاره څنګه محبت دی یا الله تعالی د دې په زړه کې یا د ده په زړه کې زما دپاره داسې محبت پیدا کړي. یا الله تعالی داسې محبت پیدا کړي چې څنګه د آدم علیه السلام او د حوا رضی الله تعالی عنها په منځ کې مینه او محبت و. یا الله تعالی هغوی هوتا ډېر وخت پس یو ځای کړل او یو بل پسې جړل. یا الله تعالی دومره صبر زمانه نه کېږي مونږه زر تر زره یو بل سره یو ځای کې. او یا الله تعالی چې څنګه د یوسف علیه السلام او د زلیخې په منځ کې مینه او محبت و الله جل شانه یو بل سره یو ځای کړه. یا الله تعالی ته مونږه هم یو بل سره یو ځای کې. نو دې طریقې سره به زما عزتمندو ډېر په عاجزۍ سره دعاګانې وغواړئ. انشاءالله تعالی تاسو به وګورئ د سورة الاخلاص د برکاتو ته به تاسو وګورئ. الله جل شانه به تاسو ته خپل مینه او محبت در نصیب کړي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.